معززون دا ډوډۍ او خوراک او چاک نه کول دیتا فاقه وایي. د فاقه کول او ځان باندې لوږه تیرول د دې یوه ګټه دا ده چې د انسان کې دننه د غریبانو همدردي پیدا کیږي. یو انسان د غریبۍ د وجې ډوډۍ نسی خوړلی یا د غریبۍ د وجې اوبه نسی څښلی، هغه په فاقه کشي باندې مجبور وي، نو دا همدردي ډیر غټ شی دی او په انسانیت کې د انسان لپاره یو لوی جوهر دی. نو ځکه د رمضان المبارک کې چې انسان په ځان لوږه تیری، انسان ته د غریبانو د مسکینانو یاد او د هغوی حالت ور بیانوي. په فاقه کشي او په لوږه کې روحانیت تازه کیږي، د الله جل جلاله یاد په زړه کې راځي. هر مذهب والا، که یهود دي، که نصارا دي، که هندوان دي، که مسلمانان دي، که سیکان دي، که هر بلا ده، په دنیا کې چې هر مذهب او د هر ډلې سره تعلق ساتي، هغه خلق خپل ځان د فاقه کشي سره عادت کوي، یعنی خپل ځان د لوږې سره عادت کوي. نو چې کله فاقه هم وي، لوږه هم وي، د الله جل جلاله د حکم مطابق هم وي، د هغې په تعلیماتو برابر هم وي، نو دا موجب د ثواب او موجب د اجر ده. موږ او تاسو آخرت نه ده کتلی، موږ او تاسو د آخرت د قواعدو د ضوابطو سره نابلد یو. موږ تاسو ته دا نه دی معلوم چې په آخرت کې کم کار وکړو هغه موږ ته ګټه رسوي. موږ ته دا نه دی معلوم چې په آخرت کې موږ کم کار وکړو هغه موږ ته نقصان رسوي. نو الله جل جلاله موږ او تاسو یې پیدا کړیو او زموږ او تاسو د خدمت د پاره دواړه جهانونه پیدا کړی دي، دا دنیا او هغه دنیا، دا دواړه پیدا کړی دي. او الله جل جلاله په دې پوهیږي چې انسان د پاره کوم کار فائدہ لري او د مرګ بعد دغه کار د انسان د پاره څومره ګټه ده، او دا الله جل جلاله په دې علم لري چې کوم کار د انسان د پاره د وروسته تر مرګ تاوان لري او نقصان لري، او دا انسان تباہی او بربادي، او هغه د کار ده چې د انسان عمل ور ختمي، د انسان کې خرابي پیدا کوي، کمی پیدا کوي. او کم هغه کارونه دي چې په انسان کې حسن راولي، شایست راولي، زینت راولي، خوبي پیدا کوي، نو دا کارونه او دغه عملونه الله رب العالمین په زبان او په ذریعه ده محمد مصطفی علیه الصلاۃ والسلام موږ تاسو ته راښولې ده، موږ تاسو ته بیان کړی دي. د هغو خبرو نوم شریعت دی، شریعت دا خبرو نوم دی بس. نو موږ په دې خبره باندې پوه یو چې موږ تاسو د سهار څخه تر ماښامه پورې وژیو تژیو د الله جل جلاله د قواعد او ضوابط مطابق روان یو. د دې نوم روژه ده او الله تبارک وتعالى د دې ډېر لوی ثواب او اجر ښودلی ده. اوس د روژې تعریف څه دی؟ مخکې د روژې تعریف وپېژنو. د روژې تعریف دا ده چې د الله جل جلاله په خاطر، د الله جل جلاله د رضا په خاطر د صبح صادق څخه بیا تر غروب آفتاب پورې حیواني خواهشات پرېښودل دیتا روژه وایي. دا د روژې تعریف ده. که چا پوښتنه وکړي چې روژه څه ته وایي، بس تاسو به دا تعریف وکړئ. د روژې وخت سره، د روژې وخت د صبح صادق، یعنی چې کله دا سپېدې راوخیږي بیا تر هغه وخته پورې چې د لمر ډوبیږي، د لمر ډوبېدو پورې بیا د انسان د پاره روژه فرض وي په رمضان کې. دا ټیم دی، وختونه دي. ابتدا د وخت، شروع د وخت د صبح صادق څخه او انتها د وخت چې دی د لمر ډوبېدو سره.